سلام او مینا قدرمنو دوستانو دا پښتو پوسټ چینل دی او تاسو ته په یو نوې ویډیو کې هرکلی وایم. دوستانو د شاهد افریدي په اړه باندې یو ډیر ښه خبر. د کرکټ پخوانی لوبغاړی شاهد افریدي چې نن سبا د وبا مرض سره لاس او ګریوان دی چې پرون یې په دې اړه د خبر تصدیق هم کړی چې مینوال یې ډیر زیات خفه او د هغه لپاره دعاګانې هم کړې وي. خو شاهد افریدي نن بیا داسې یو خبره کړې ده چې خلک یې ډیر زیات خوشاله کړي دي. دغه خبره کومه ده او څه ویلي دي ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو شاهد افریدي چې یو وخت کې به د خلکو په زړونو کې د کرکټ له امله ځای لرلو، نن سبا د خیریه کارونو په وجه د خلکو زړونو کې محبوب شوی دی. هغه چې په خپل نوم یو خیریه بنسټ هم لري او هر وخت د غریبانو سره مرستې کوي چې اوس مهال یې د وبا پر مهال زرګونو غریبانو سره مرستې وکړي. ټول خلک ترې ډیر زیات خوشاله دي. شاهد افریدي چې په وبا باندې اخته شو نو ډیرو خلکو دا ویره ښودلې وه چې د شاهد افریدي مرض سره به د هغه خیریه کارونه هم ودرېږي، خو هغه په ټولنیزو رسنیو یو ځل بیا راښکاره شو. پوسټونه یې کړي دي او لیکلي دي چې زموږ ټیم اوس هم ګرمۍ کې د غریبانو تر دروازو امدادونه رسوي او دا یو ډیره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې په دې کار سره مینوال ډیر زیات خوشاله شوي دي او د هغه نه مننه کړې ده او هغه ته بیا د روغ صحت دعاګانې کړي دي. دوستانو زیاتره خلک شاهد افریدي پسې بد رد وایي، نه پوهیږم د دغه خلکو څه مقصد دی، خو شاهد افریدي د غریبانو غمخوار دی او دغسې انسان الله تعالی تل خوشحاله او روغ جوړ ساتي. پاک رب دې ورته بیرته روغ صحت ور په برخه کړي چې بیا د غریبانو مرستې او ښه کارونه همداسې جاري وساتي. امین ثم امین. دا خبر تر همدې ځایه ویډیو در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ.